السلام علیکم ملګرو خیبر پښتونخوا ته یو نوی ښځه راغلې ده چې هغه د خلکو کورونه لوټ کوي. ښه ځان ته خبر کوي یو نوی فراډ راوتی دی. ښه په دې طریقه باندې اوس کورونه لوټ کوي او په دې طریقه باندې د خلکو نه سره او په دې طریقه باندې د خلکو نه پیسې وایي. ښه لږ معلومات را سره وګورئ چې دا واقعه راغلې ده که نه. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ سېټ چې د ښځه ښکاري بوډۍ ښځه دی په یو کور کې ونیوله چې یو ناشنا کار یې کاوه. ښه او یو داسې کار یې د ښځو سره وکړو چې هغه د دنیا نه رخصت کړي او هغه هر څه یې پټ کړل. ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ، معلومات در درکومه، بیا به وروسته خفه یې ګورئ. ښه زما ویډیو د ځان سره ضرور وګورئ او د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ. ملګرو دا سېټ چې تاسو ته ښځه ښکاري دی په یو کور کې ولیده چې هلته تلوه. ملګرو په یو کور کې ونیوله چې دې سره یو داسې سامان ورسره دی چې که نه خلک بېهوشه کوي او ملګرو د کورونو نه سامان پټوي، سره پټوي، پیسې پټوي، څه قسمه سامان یې که نه نوی فراډ راوتی دی. دا سېټ چې تاسو ته زنانه ښکاري ملګرو دا قسمه زنانه چې دي نو دا راځي او اوس به ستاسو د کورونو نه هر څه پټوي. لاول دا ښځې وپېژنئ که نه خپل کور ته ناشنا ښځې دا چېرته هم مه پرېږدئ. د اکثر سوالګرۍ په طریقه باندې ځي. ملګرو نو دا ویډیو ما تاسو ته د دې لپاره راوړه چې تاسو ځان خبر کړئ. ګورئ وروسته به خفه یې. ښه یو داسې فراډ راغلی دی که نه چې ګورئ بیا به هر څه هم خرابي، د کوره خلک به هم د دنیا نه لاړ شي، خاندان به هم ټول د دنیا نه لاړ شي. ښه یو داسې کار ورسره کوي او بیا دې څه کوي هر څه ترې پټ کړي ملګرو، سره هم ترې پټ کړي او روپۍ هم ترې پټې کړي او بیا دې ځي. ښه خو په کلي کې یې ونیوه که نه، په یو کلي کې یې ونیوه ملګرو او د کلي نه بیا دې خلکو ویسته. ښه ګوره ویډیو دې هم کړله دا قسمه ښځه ده او ملګرو دا یې ونیوله په یو کور کې، په یو کلي کې یې ونیوله، بیا د کلي نه جدا وباسي. تاسو ته سېټ ښکاري که نه ملګرو دا خلک پسې ورپسې دی د کلي نه یې وباسي. ولې چې دی یو داسې فراډ شروع کړی و چې د خلکو کورونه لوټ کول. زما ټول ته خواست دی چې دا ویډیو د دې لپاره شیر کړئ چې تاسو ټول پښتنو ته پته ولګي. بیا به وروسته ډېر زیات پیغام د ټولو پښتنو سره شیر کړئ. یا موږ له هم پکار دی چې موږ تاسو ته دا پیغام در ورسوو که نه بیا به وروسته ډېر زیات خفه او ډېر زیات ارمان به کوئ، خو مخکې ځان د دې خبرو نه خبروئ.